بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې درنو انجینر صاحبانو. هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. دا دی ستاسو د غوښتنو پر اساس لکه څرنګه چې موږ پخوا د یوټوکیټ او لومیان ویډیوګانې ریکارډ کړی وه، یو تاسو غوښتنه دا وه چې باید سکیچ اپ باندې هم پوه شو، یو داسې ادرس وي چې تاسو وکولی شئ په ډېر ښه شکل سره دغه ګوګل سکیچ اپ سافټویر په هکله هم معلومات ترلاسه کړئ او د دې په کارونې باندې پوه شئ. پر همدې اساس درنو انجینر صاحبانو ما وغوښته چې بیا هم د نورو ویډیوګانو په څېر لکه یوټوکیټ او لومن په څېر دغه سکیچ اپ ویډیوګانې هم آماده کړم او تاسو ته په لاسرسی کې درکړم. نو درنو انجینر صاحبانو له تاسو څخه بیا هم هیله کېږي تر څو دغه ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، ځکه چې واقعا موږ له ستاسو دپاره زحمت وباسو او کار کوو تر څو په پښتو ژبه چې خصوصا د ګوګل سکیچ اپ او لومیان ویډیوګانې ډېر په ندرت سره پیدا کېږي او په اسانۍ سره د لاسرسی وړ نه ده. په همده بنا موږ وغوښتل چې دغه برخه کې تاسو ته یو خدمت ترسره کړو. نو بناً راځو خپل درسونو ته. درنو انجینر صاحبانو، موږ او تاسو په 2D برخه کې مطمئن یم چې تاسو پوهیږئ چې تاسو راغلئ دلته او 3D برخه کې غواړئ کار وکړئ او 3D برخه کې خپل هغه پروژې ترسره کړئ. نو بناً 2D برخه باندې پوه شولو چې مختلف سافټویرونه دي هغې دپاره، د هغه ترڅنګ 3D برخه کې موږ هم همداسې مختلف سافټویرونه لرو چې د هغې له جملې څخه یو هم ګوګل سکیچ اپ ده چې ډېر مهم او اړین ده او په اسانۍ سره د لاسرسی وړ ده. داسې نور سافټویرونه انجینر صاحبانو موږ تاسو لرو چې ډېر دروند دي، د هغې حجم چې زموږ کمپیوټر په اسانۍ سره هغه نشي کولی په هغه پروژو کې کار وکړي. نو بناً یو ښه آپشن ده 3D موډلینګ دپاره یا درې بعده کارونو دپاره سکیچ اپ یو له غوره سافټویرونو څخه ده چې موږ او تاسو کولی شو ورڅخه استفاده وکړو او خپل چارې مخته بوځو. نو بناً انجینر صاحبانو موږ مخکې دلته څخه چې درس پیل کړو، زه یو څه چې تاسو ته دا ووایم د انسټالیشن په هکله انشاءالله یو ویډیو که بیا ضرورت و انسټالیشن د سکیچ اپ انسټالیشن په برخه کې هم تاسو ته جوړوم. خو مخکې د هغې څخه کله چې تاسو یو ګوګل سکیچ اپ د سی ډي له لارې یا هم د فلش له لارې خپل کمپیوټرونو کې انسټالوئ، نو دغسې 3 اپلیکیشنې تاسو ته انسټالیږي. تاسو ممکن یو سی ډي ولې یا یو فلش کې یو فایل وي، دغه یو فایل انسټالولو په نتیجه کې دغسې 3 فایلونه تاسو ته راځي چې یو خپله سکیچ اپ پرو 2022 ده، بل لای اوټ 2022 ده او بل سټایل بولډر ده. دغه درې واړه اپلیکیشنونه درنو انجینر صاحبانو موږ دپاره تر ټولو مهم هغه سکیچ اپ پرو 2022 ده. خو یو توپیر باید زه تاسو ته ووایم چې ستاسو په ذهن کې دغه پاتې نه شي چې دا دوه نور څه دپاره استعمالیږي. لای اوټ 2022 چې زه تاسو ته خلاصوم اوس اجازه راکړئ. دغه ده لای اوټ 2022 چې تاسو ګورئ دا د سکیچ اپ کې د کوم پروژې چې موږ تاسو ترسره کړي انجینر صاحبانو د هغې دوه بعده موږ کولی شو دلته ترسیم کړو. د پریزنټیشن آماده کولو دپاره موږ کولی شو لای اوټ ده. مثلا موږ تاسو خپل پروژې په یو فارمټ کې ځای په ځای کوو لکه A4 یا A2، موږ دلته هم کولی شو خپل پروژې په دغسې فارمټونو کې ځای پر ځای کړو چې ډېر د استعمال موارد نه لري. خصوصا پریزنټیشن کله که چېرې غواړو په ترتیب کړو هم کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. له ده څخه دومره استفاده نه کېږي ځکه چې نور ابزار او وسایل شته د 2D د کارونو دپاره او د پریزنټیشن ورکولو دپاره. نو لای اوټ چې ده هماغه د نوم څخه ښکاري چې لای اوټ ده او موږ ته د پروژو په ترتیب و تنظیم کې خصوصا د پریزنټیشنونو په تنظیم او جوړونه کې او همدارنګه د دوه بعدي کارونو په جوړونه کې موږ سره مرسته کوي. دا یې لای اوټ برخه و. او بله برخه موږ سره انجینر صاحبانو هغه سټایل بولډر ده. سټایل بولډر هم موږ سره په خپله د سکیچ په برخه کې موږ سره مرسته کوي. که چېرې موږ تاسو غواړو چې سکیچ زده کړو یا هم د خپلو پروژو یا خپل سټایلونو یو سکیچ ولرو، نو دا یې په هغه حالت کې موږ سره مرسته کوي او هغه زموږ پروژې په دغسې یو سکیچي حالت ته وړي او بیا موږ کولی شو چې مخکې د هغه څخه یو پیش فرض د مثال په ډول تاسو غواړئ یو ذهنیت لرئ په خپل فکر کې، غواړئ چې هغه د هغې یو مخکې نه
یو موډل ولرئ نو د هغه دپاره تاسو کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ چې دا هم که زه یو څه تاسو ته ووایم د هغه کسانو دپاره ده چې هغوی ډېر په های سویه سره یا ډېر په اوچت ډول سره سکیچ اپ څخه ګټه پورته کوي دا هغه خلکو دپاره ده چې هغوی بیا ترې استفاده کولی شي او هغوی دپاره غوره ده نو خپل راځو سکیچ اپ پرو 2022 ته زموږ اصلي کار له دغې برخې سره ده چې 2022م ورژن یا هم 2022م ماډل یې موږ او تاسو غواړو چې په دغه کې خپل زده کړې پیل کړو او ولولو نو درنو انجینر صاحبان دا هم ویلکم سکرین ده د ګوګل سکیچ اپ 2022 چې په لومړۍ برخه کې تاسو ګورئ چې ویلکم ټو سکیچ اپ فایلز دي لومړۍ برخه کې انجینر صاحبانو چې همداسې پر ترتیب سره راځو دلته که چیرې تاسو راشئ که غواړئ چې انټرنټ سره وصل واوسئ دلته یو اکاونټ جوړولی شئ لکه اوټوکیټ په څېر چې موږ په آنلاین ډول سره کولی شو چې لاسرسی پیدا کړو او خپل هغه پروژې پکې ترسره کړو او یو اکاونټ پکې ولرو دغلته هم د دې په کېکاږلو سره کولی شو ساین ان شو او همدغسې که چیرې لیسنس ولرو په پیسو په واسطه که چیرې موږ استفاده کوو زموږ دغه ورژن چې دا کرک شوی ده په وړیا ډول موږ استفاده کوو د پیسو په واسطه که بیا تاسو استفاده کوئ یو شمېر نور دغه لري آپشنونه لري چې هغه بیا په دغسې کرک شوي برخه کې نشته نو دا آپشن د آنلاین کارونو دپاره دي که چیرې تاسو اکاونټ جوړوئ یا هم آنلاین استفاده کوئ ورنه دلته استفاده کیږي دویمه برخه موږ سره کریټ ماډلز دي انجینر صاحبانو په کریټ ماډلز کې انجینر صاحبانو موږ سره یو سیمپل ده بل آرکیټیکچرل ده بل سیمپل ده آرکیټیکچرل او آرکیټیکچرل چې دلته که چیرې موږ او ستاسو په خپل اوټوکیټ کې که چیرې تاسو په راتلونکي کې غوښتل چې خپل پروژې راوړئ د 2 بوده څخه 3 بوده ته او دلته انجینر صاحبانو پروژې مې په انچ ترسره کړی وي په اوټوکیټ کې او غواړئ دلته هم کار وکړئ نو تاسو باید انچ انتخاب کړئ بل آرکیټیکچر چې دغه سانتي متر ده که چیرې تاسو پروژې په سانتي متر ترسره کړی دلته غواړئ له داسې لارې څخه خپل کار پیل کړئ بله برخه موږ سره انجینر صاحبانو هغه د لرن برخه ده که چیرې تاسو غواړئ چې د سکیچ اپ په هکله پوه شئ یا زده کړه وکړئ تاسو کولی شئ لرن په واسطه دلته بعضې موډلونه دي بعضې لارښوونې دي بعضې ویډیوګانې دي چې تاسو سره مرسته کوي چې د دې څخه ګټه پورته کوي او ځان پرې پوه کړي بل موږ سره ریسنټ فایلز دي ریسنټ فایلز انجینر صاحبانو ریسنټ فایلز کې موږ سره انجینر صاحبانو هغه فایلونه چې موږ خلاص کړي دي هغه فایلونه چې موږ مخکې خلاص کړي وي دلته پاتې کېږي بیا اړتیا نشته چې تاسو لاړ شئ یو ځل هلته خپل هغه سیف شوي ځای کې په هغې ځینې یې راوړئ او دلته یې خلاص کړئ کله چې تاسو کارونه ترسره کوئ نو دلته خپله یو آپشن یې دغه آپشنونه په شکل تاسو ته ظاهر کېږي او تاسو چې غوښته کولی شئ له دې څخه یې خلاص کړئ مثلا د مثال په ډول دا بیا چې ده هم په افقي شکل طرحه کېږي هم په عمودي شکل تاسو ترې ګټه کولی استفاده کولی شئ بل موږ سره اوپن فایل ده تاسو که چیرې رسن ډاکومنټ کې یا رسن فایل کې تاسو خپل پروژه ترسره شوې پروژه ونه مونده تاسو اوپن فایل په واسطه تللی شئ او هلته کوم پروژې چې تاسو ترسره کړي د مثال په ډول ما سره پروژې دلته وي که مثلا دغسې یو لینډسکیپ پروژه ما ترسره کړې او تاسو غواړئ دا بیا ځلې خلاص کړئ که چیرې دا خلاص شي دغسې نو انجینر صاحبانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل پروژې خلاص کړئ مثلا داسې یو پارک چې دا کارونه یې ډېر ابتدایي دي ډېر کارونه د دې پاتې دي تقریبا 50% کار مو په دې کې کړی وه نور که چیرې تاسو غواړئ چې خپل پروژې خلاص کړئ نو بیا تاسو کولی شئ له دغې څخه یا په دغه شکل سره یې خلاصولی شئ نو هغه هم موږ سره اوپن فایل برخه چې د اوپن فایل برخې په واسطه موږ خپل هغه سیف شوي پروژې چې تاسو پخوا کار کړی ده تاسو له دې څخه کولی شئ چې خلاص یې کړئ او بل موږ سره دغلته لیسنس برخه ده چې تاسو که چیرې لیسنس لرئ یا د پیسو په واسطه یې غواړئ چې ګټه پورته کړئ تاسو راتلی شئ د ساینینګ برخه کې او یو څه مقدار پیسې تاسو نه اخلي او تاسو ته لاسرسی درکوي توپیر د لیسنس او د کرک شوي دا ده چې په هغه کې ډېر داسې آپشنونه دي چې بیا موږ دلته یې نشو کارولی نو انجینر صاحبانو پر همدې اساس راځو خپل اوټوکیټ برخه کې که چیرې تاسو غواړئ کار پیل کړئ یا یو چارې ترسره کړئ نو که پروژه مو په سانتي متر وي سانتي متر
خلاصه وای که انچ وي په انچ او که متر وي په متر. ډېر کله موږ په سانتي متر څخه استفاده کوو، بناً زه هم سانتي متر خلاصوم. ښه درنو انجینر صاحبانو، تاسو ګورئ کله چې موږ خپله پروژه خلاصوو یا خپل ګوګل سکیچ اپ صفحې ته راځو، دغسې یو شکل وي چې بعضې وسایل دلته ډېر نه وي. مثلا که چېرې تاسو یې خلاص کړئ ممکن یو څو دانې وسایل دلته ولرئ چې دغه نور ما یا ډاونلوډ کړی ده یا هم انسټال کړی مې دی، نو ډېر محدود به وي. نو بنان راځو د سکیچ اپ له انټرفیس سره اشنا کېږو یا له سکیچ اپ له کاري صفحې سره اشنایي پیدا کوو. په لومړۍ برخه کې لکه نورو اپلیکیشنونو غوندې یا سافټویرونو غوندې ټایټل بار ده. که چېرې موږ او تاسو خپل پروژې سیف کړی وي، دلته د هغې ټایټل یا عنوان راځي. په هر نوم چې تاسو سیف کړی وي د هغې نوم راځي، بیا ورپسې موقعیت او هغه نور معلومات دلته ظاهر کېږي. دا هم منیمایز او مکزیمایز او کینسل ده موږ سره چې تاسو ورسره ډېر اشنایي لرئ. همدغسې په فایل برخه کې انجینر صاحبانو چې بیا موږ او تاسو پرې په بعضې اپشنونه چې دلته ډېر اړین دي بیا بحث کوو انجینر صاحبانو. ولې بعضې اپشنونه داسې دي چې اکثریتو سافټویرونو کې یو شانته دي. مثلا فایل کې نیو ده، نیو فارمات ټمپلیټ ده، اوپن ده، سیف ده، سیف از ده، سیف اینډ کاپي ده، سیف از ټمپلیټ ده. دغه بعضې موضوعات پکې انجینر صاحبانو دا د نورو سافټویرونو سره ورته والی لري. بیا بعضې دي مثلا جیو لوکیشن یا 3D ویر هاوس یا هم فریم کنټیکټ امپورټ ایکسپورټ، دا بیا نشته بعضې سافټویرونو کې چې دې سره یې توپیر لري. بیا نو هغه دپاره موږ په وخت چې راورسېده انشاءالله دا دانه په دانه مثلا بعضې چې اضافه وو په دغې سافټویر کې بیا تاسو ته یې تشریح کوو او پرې بحث کوو. نو دا هم فایل برخه و موږ سره انجینر صاحبانو. په ایډیټ برخه کې موږ لرو انډو ده، ریډو ده، کټ ده، کاپي ده. تاسو پوهېږئ نو چې دا څه دپاره استعمالیږي. پیسټ ده، پیسټ ان پلیس ده، ډیلیټ ده، ډیلیټ ګایډز ده، سلیکټ آل ده. دا هم ده کې نوی څیز زه نه ګورم، فقط یو میک کامپوننټ ده او میک ګروپ ده چې بیا دې باندې بحث کوو انشاءالله په وخت کې یا خبرې پرې کوو. نور له نورو سافټویرونو په څېر دا هم تکراري ده او اړتیا نشته چې زه پرې بحث وکړم. کټ او کاپي او پیسټو د شیانو باندې تاسو پوهېږئ. ورپسې موږ سره بل آپشن هغه ویو ده چې په ویو برخه کې موږ ټول بارز لرو چې ټول بارونه دي د نورو اپلیکیشنونو په څېر ده کې هر هغه ټول بارز چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ چې له داسې څخه ټیک مارک پکې ورکړئ. مثلا ډرا ویني اضافه شو د ډرا، ګرچې موږ سره یو ځلې ډرا و بیا ما چې دغه کې اضافه شو. نو مثلا تاسو غواړئ ایډیټ برخه موږ سره و بیا هم اضافه شو. مثلا کیمرا برخه بیا هم موږ سره اضافه کېږي. هر هغه دغه چې تاسو غواړئ اضافه یې کړئ، تاسو ته استفاده کولی شئ. انجینر صاحبانو ډرا برخه زه به دلته راوړم ځکه چې مخکې ما سره نه وه. نو قدرمن انجینر صاحبانو د دې څخه تاسو کولی شئ دغه ټول بارز آن او آف کړئ او ترې ګټه پورته کړئ او کولی شئ له دې څخه څه شي د آن او آف شي. نو بنان زه چې عموما کار کوم انجینر صاحبانو فقط په لارج ټول بارز کې دغې نه زه استفاده کوم او ډېر د استعمال موارد لري. نو بنان زه د دغې څخه استفاده کوم. نو تاسو ته هم لارښوونه کوم چې چې لارج ټول بار څخه استفاده وکړئ تاسو لپاره غوره ده. فقط سیټ ریسیټ کې به ونه وکړو، کلوز کوو یا خلاص، اړتیا نشته چې څه اوکې یا څه کوم بل آپشن تاسو استعمال کړئ. نو راځو د دې تر څنګ انجینر صاحبانو فقط دا دلته ځای په ځای کوو، یو مناسب ځای ورته انتخابوو او خلاص. ورپسې ویو برخه کې ټول بارز و چې ما تاسو ته تشریح کړه. هایډ جیومټري او هایډ آبجیکټ دې باندې انشاءالله بیا بحث کوو چې کله چې وخت راغی، ځکه چې اوس بیا پرې نه پوهېږو. وروسته چې نور موارد باندې پوه شولو بیا دې باندې هم پوهېږو. کامرا برخه ده چې په کامرا کې دغسې آپشنونه دي چې تاسو استفاده کولی شئ، ورنه چې بیا دې باندې هم بحث کوو. ډرا په برخه کې مثلا موږ سره لاینز دي، همدغسې فری هینډ لاینز دي او شیپس دي او دغه ریکټنګل دی چې بیا دغلته په دغه ټول بارز کې موږ یو دانه تشریح کوو. بل موږ سره ټولز دي، په ټولز کې موږ سره اریز ده. مثلا دلته اوس اریز لرو، پنسل پاک ده، موو ده، مثلا دلته موو لرو،
ټګ ده او سکیل ده چې دغه سکیل ده دغه دانه دانه بیا دغلته تشریح کېږي چې هم شکل ګورئ هم استفاده کولی شي. خو یو څه چې تاسو ته ووایم انجینر صاحبانو مثلا اریز شارټکټ چې شی د ای انټر مثلا پین بکټ د هغې بي شارټکټ ده د موف ام شارټکټ ده روټیټ کیو ده سکیل اس ده پی د پوش او پول ده آفسیټ همدغسې دی دغه دي انجینر صاحبانو هغه شارټکټونه. ورپسې موږ سره وینډو ده. په وینډو کې موږ بیا نور موضوعاتو باندې وروسته بحث کوو مثلا 3D ویر هاوس ده ډیفولټ ټری ده همدغسې نور موضوعات دي چې هر یو په دانه په دانه به انشاءالله تاسو ته تشریح کېږي. او موږ سره ایکسټنشنې دي. ایکسټنشن هغه ایکسټنشن په دې کې استعمالیږي مثلا تاسو د ګوګل نه یا بل ویب سایټ نه یو داسې جوړ شوی څیز راوړئ بیا تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ او دا هم هغه د مرستې یا هیلپ سنټر ده چې ویلکم ټو سکیچ اپ ده هیلپ سنټر ده. مثلا تاسو غواړئ له سکیچ اپ له کمپنۍ سره اړیکه ولرئ دې ځینې څخه استفاده کولی شئ. مینیج لیسنس ده د لیسنس نوی کوئ یا هم تمدیدوئ دې څخه استفاده کېږي. چیک فور اپډیټس هغه څیزونه چې نوي مثلا اپډیټ راځي په ګوګل کې تاسو چیک فور اپډیټس ووهئ ټول معلومات یې درته درکوي چې کوم موضوعات پکې نوی راغلی. چیک یور سیستم ستاسو خپل کمپیوټر وضعیت ګورئ چې آیا د سکیچ اپ لپاره مناسب ده او یا که نه. اباوټ سکیچ اپ په هکله بشپړ معلومات دلته ده. سرچ سکیچ اپ شفت پلس سکیچ اپ ووهئ تاسو ته نور معلومات او ساین ان دغه موضوعات دي چې تاسو یې کولی شئ له دې څخه پرې ګټه ترلاسه کړئ او پوه شئ. نو درنو انجینر صاحبانو د نن ورځ لپاره په خپل درس همداسې کې پای ته ورسوو. انشاءالله راتلونکي درس کې بیا په نور موضوعاتو باندې چې ټولز دي له ده څخه د استفادې په مواردو بحث کوو. نور ښه چارې ښه وخت